د طالبانو امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخونزاده نوی فرمان د نوریې په هکله خپور کړ. ویل یې هغه کسان چې له نوریې څخه یې ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړي وو زر تر زنه دې ونیول شي او د قانون منګلو ته دې وسپارل شي او باید ترې وپوښتل شي چې تاسو د چا په امر باندې له نوریې څخه ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړي. نوریا هغه بېوسه او بېکسه افغان نجلۍ وه چې په غور ولایت په یو کافي شاپ کې کار کاوه تر څو د خپل د کور لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. نوریا د هلکانو په جامه کې کار کاوه. پلار یې 4 کاله پخوا وفات شوی و، نو په 9 کلنۍ کې د کور سرپرستي ور پر غاړه شوه. نوریا اړ شوه چې په یو کافي شاپ کې د هلکانو په جامه کې کار وکړي تر څو په افغاني ټولنه کې له هلکانو سره توپیر ونه کړي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د طالبانو امیر المؤمنین مولوي شیخ هیبت الله اخونزاده نوی فرمان د نوریې په هکله خپور کړ. ویل یې هغه کسان چې له نوریې څخه یې ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړي دي زره تر زره ونیول شي او وترې پوښتل شي چې تاسو د چا په امر او اجازه باندې له نوریې څخه ویډیوګانې او عکسونه اخیستي دي. د طالبانو مولوي شیخ هیبت الله اخونزاده یو څه موده مخکې بیان وکړ چې عکسونه اخیستل او ویډیوګانې کول حرام دي، نو د قانون خلاف کار یې هم ترسره کړی دی. نوریا هغه افغان بېوزله افغان نجلۍ وه چې په 9 کلنۍ کې پلار مړ شو، نو مجبوره شوه په 9 کلنۍ کې کار ته ادامه